اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته د فریکونسۍ جدول او انځوریز ګراف در وپېژنم. مخکې له دې تاسو په یاد ولرئ چې ډاټا لومړني راټول شوي معلومات دي او فریکونسي د شیانو تکراري شمیر دی. د فریکونسۍ جدول هغه جدول ته وایي چې په هغه کې شیان او د هغوی فریکونسي یا تکراري شمیره ذکر شوي وي. لکه دغه جدول. په دې جدول کې قلمونه، کتابونه، سپین موټر شیان دي. لاس، شل او 15 د دوی فریکونسي ده. دغسې یو جدول ته د فریکونسۍ جدول وایي. که وغواړو چې د ټولو معلوماتو شمیر پیدا کړو، نو د دې لپاره فرموله دا ده چې سیګما اف. سیګما اف په دې معنی چې د فریکونسیو مجموعه. که موږ غواړو چې د ټولو شیانو مجموعه پیدا کړو، نو د دوی فریکونسۍ جمع کوو. سیګما اف مساوي کیږي په عموما کې که دغه د قلمونو فریکونسي، F2 د کتابونو فریکونسي او F3 د سپین موټرو فریکونسي، نو لیکلی شو چې F1 جمع F2 جمع F3. نو بیا لیکلی شو چې سیګما F مساوي کیږي F1 لاس F2 شل F3 15. نو که چیرې ټول سره جمع شي، سیګما اف به مساوي شي 45. په دې معنا چې ټول شیان 45 دانې دي. انځوریز ګراف داسې یو ګراف چې په هغه کې د انځورونو پر اساس احصایوي معلومات واضح کړل شي، په خپله انځوریز ګراف دی. لکه دغه ګراف. دلته افقي محور مثال هیوادونه راښایي او عمودي محور د دغو هیوادونو صادرات راښایي. مثال د A هیواد صادرات نسبتا د B هیواد ته کم دي. همدغه شان د B هیواد صادرات د C هیواد په پرتله زیات دي او د C هیواد صادرات د A هیواد په پرتله کم دي. دغسې انځوریز ګرافونه په احصایه کې ډېر د اهمیت وړ دي، ځکه چې خلک کولی شي په یوه موضوع باندې په ډېره اسانۍ سره ځانونه پوه کړي. ګرانو زده کوونکو، درس یې په همدغه ځای بس وي. بیا چې لیونی درس سره حاضرېږم. د الله په امان.